بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم. نن غواړم چې د غازی امان الله خان په اړه تاسو ته معلومات درکړم چې غازی امان الله خان څوک و، 1919 څه شي. غازی امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی او د امیر عبدالرحمن خان لمسی و. د مور نوم یې سرور سلطانه بیګم و. غازی امان الله خان په 1914 میلادي کال کې د محمود طرزي د لور سوریا طرزي سره واده وکړ. غازی امان الله خان په 28 کلنۍ کې چې 1919 میلادي کال د فبروري په 28مه د جمعې په ورځ د افغانستان پاچا وټاکل شو. غازی امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی و چې خورا ځیرک، ذکي، هوښیار او پر وطن مین انسان و. غازی امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د ډسمبر په میاشت کې په سفر روان شو چې د 9 میاشتو په سفر کې یې د 12 اروپایي او اسیایي هیوادونو څخه لیدنه وکړله چې د دغه هیوادونو څخه د لیدنې په جریان کې د هغوی د تود هرکلي سره مخ شو. غازی امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د جون په میاشت کې بیرته هیواد ته راستون شو. غازی امان الله خان د پښتو، دری او ترکی ژبې ترڅنګ په فرانسوي ژبه هم خبرې کولی شوی. د دې ترڅنګ یې په ترکی ژبه هم روانې خبرې کولی شوی. غازی امان الله خان موټر او موټرسایکل یې زده وه او وسله چلول یې هم خورا ښه وه. د آس په سپرلي کې یې ځانګړی مهارت درلود او همیشه به یې یو خبره کوله چې هیواد ته د خدمت کولو څخه بل هیڅ بهتر عشق نه لرمه. غازی امان الله خان پر هیواد مین شخص و چې آن تر دې چې د خپل لور هندیه تخلص یې افغانستان ایښی و. د هیواد لپاره یې ډیر بنسټیز کارونه وکړله. کله چې د هیواد د آبادي او پرمختګ خبرې کیږي نو د غازی نوم به خامخا اخیستل کیږي. غازی امان الله خان په کال 1960 د اپریل په 25مه نیټه د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د وصیت سره سم په ننګرهار ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې یې ښه